قومندان نجیب الله اکبر په داسې حال کې چې دوه پښې او یو لاس یې د پاکستاني سرحدي ځواکونو سره په مخامخ جګړو کې له لاسه ورکړي، اوس د 15 کلونو رئیس په کابل کې د دې له امله د کور څخه لرې د مسافرۍ شپې تېروي چې د یوې نمرې ځمکې په سر دعوې ته یې پاملرنه نه کیږي. دلته یو پدری جایداد مې په قسمت بی خوشحال خان مینه کې په مساحت د 980 متره مربع مځکه په اویاوم کال کې موږ دا مځکه استملا کړله چې په دا کې 2 رهایشي نمرې راغلې او 2.5 بسوې په سره کې تللې ده چې رهایشي نمرو راسته نمره کې 1.5 بسوه جومات و 3 بسوې مای قوالي مځکه ورغلې ده چې پلار مې هغه جومات ته وقف کړې ده، هغه نمره قیمت هم تحویل کړی ده، سند ملکیت مې اخیستی ده. په یو اویاوم کال کې یو بدبخته شخص چې محمد نبی ولد سلیمان شاه د ولایت پنجشیر ده او د خلاف د قانون اساسي 3 وظیفې لري، دغه شخص دغه نمره غصب کړې ده. په 83 کال کې معیوبه شوی نه وم چې تصویب د شورای عالی در انشا د سترې محکمې په دوسیه کې وایي تاسې اوس خپله وګورئ موجود ده، حکم د ښاروال په 83 کال کې موجود ده چې زمین از تصرف ملا امام کشیده شود. مګر چون دلته قوای اجرایه نن سبا موږ ګورو چې ټول په اداري فساد کې بوخت دي. ایمانه یې په هغه وخت کې عامر د اوزې 2 لکه روپۍ په خاطر د تخلیې د نمرې 2 لکه روپۍ غوښتنه وکړه. ښاغلی اکبر وایي په همدې معیوبیت د سترې محکمې تر 4م پوړه په سلګونو ځله ختلی. تر اوسه 4 ځله د محکمو پرېکړه شوې چې باید دا ملکیت دته ورکړل شي، خو ټولې دا پرېکړې بیا ماتې شوي او ستونزه یې حل شوې نه ده. دیوان حقوق عامه په 4م چات کې ده. زه د سترې محکمې 4م چات ته یعنې په هفته کې یا وارې 2 وارې زه خامخا جګېږم ټیټېږم، دا ما دپاره ډېره مشکله ده. د زنګانه نه پورته ده. هغه وایي 15 کاله د خوست څخه لرې د مسافرۍ وخت تېر کړی او کلونه نور به همدلته په کابل کې واړوي تر هغې چې په خوشحال خان مینه کې یې خپل حق اخیستی نه وي. د 15 کاله زه مجبور شوم، ولې د 2 ورونو وکالت یې ما په غاړه ده. زه په دا دعوا کې درګیر شوم، یو اختر بل اختر، زه کور ته تللی یم، نوروز ته تللی یم، مګم ما دغه مشکلاتو ته چون ژوند مې په همدغه مبارزه کې تیر شوی ده، د نیم بدن مې د وطن ټول خلکو ته پاته شته چې د وطن مې قربان کړی ده او د نیم بدن به زه د دغه کورنۍ په خاطر قربانوم تر څو چې زه دغه خپل پدري جایداد، بیا دا داسې جایداد ده چې پلار په 48 کال کې د ظاهر شاه په نظام کې د اردو نه تقاعد واخیستو، کوم رئیس خی چې په قطعه کې ساتله و هغه یې خرڅ کو، په شرعي قواله یې 10 نیم جرب مځکه د وزیر فاروق جان نه واخیسته چې په 80 کال کې هلته نقشه د ښاروالۍ راغله، ماستر پلان نقشه شوه. یو اتل خو په کابل کې په خپل حق پسې ګرځېدونکی یو ستړی کس ښاغلي نجیب الله اکبر په خپلې مېړانې څو مډالونه اخیستي دي. هغه د خپلې وظیفې په وخت کې چې د پاکستان سره په سرحدي پوسته کې د یوه کنډک قمندان و څو ستاینلیکونه اخیستي دي، خو نوموړی نن ورځ په کابل کې سرګردانه ګرځي تر څو د پلار څخه ورته پاتې شوی جایداد د ده لاس ته ورشي. خو د 15 کلونو رئیس سرګردانه په 2 پښو معیوبه د یوه لاس څخه پرته په بېلابېلو ادارو ګرځي تر څو دا نومره ځمکه د ده په حق کې ورکړل شي. خو نوموړی وایي په دې برخه کې ورته هیڅ پاملرنه نه کیږي او عدالت نه پلی کیږي. نوموړی راغلی په یوه خیمه کې ژوند کوي تر څو دا غوښتنې جدي ونیول شي او بالاخره حق حقدار ته ورسیږي.